پاکستانی ملاوایي هغه څښاک چې 40 سلنه الکول ولري حلال دی. د پاکستان یو ملا ویلي دی چې په هغه څښاک کې چې 40 سلنه الکول پکې شامل وي حلال دی او په څښلو کې هیڅ باک نشته دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا مفتي عبدالقوي چې وخت نه وخت د خپلو لنجمنو خبرو او سیلپیانو له امله د خبرونو سرټکی ګرځي، په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دی چې 40 سلنه الکول څښل هم حلال دی. په خپله مرکه کې مفتي عبدالقوي وویل چې په کوم څښاک کې چې 40 سلنه الکول شامل وي هغه حلال دی. په دغه مرکه کې له هغه څخه پوښتنه وشوه چې 40 سلنه الکول په کوم څښاک کې شامل وي نو آیا هغه څښلی شو؟ نو مفتي عبدالقوي ورته وویل چې د حلال مطلب دا دی چې هغه څښلی شو. هغه همداراز دا هم وویل چې دغه پر وړاندې هغه الکول چې له معدنیاتو څخه جوړ وي هغه نه یوازې دا چې 40 سلنه حلال دی بلکې 100 سلنه هم حلال دی او په څښلو کې هیڅ باک نشته. مفتي عبدالقوي همداراز دا هم ویل چې هغه عالمان چې تمباکو لرونکي پان خوري نو بیا خو هغه ټول څښاک حلال دی چې الکول هم ولري. د یادولو ده چې مفتي عبدالقوي څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې د حلالو جنسي اړیکو طریقه هم ښودلې وه. هغه وویل چې له دې وروسته تودې اوبه او تودې شیدې څښل هم ډېرې ګټورې دي. مفتي عبدالقوي د پاکستان د هلال کمیټې غړی هم پاتې شوی دی او همداراز د پاکستان د اوسني واکمن ګوند تحریک انصاف ګوند د عالمانو د کمیټې مشر هم و. هغه همداراز څو کاله مخکې د یوې پاکستاني فیسبوکي ستوري کیندل بلوچ سره د روژې په میاشت کې لیدلی و چې له هغه وروسته بیا ډېر مشهور شو.